وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری ابو رواحه د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده. د دغه ورور پوښتنه داسې نه که چېرته یوه ښځه مړه سوله او په نس کې بچی و، د بچی ورسره دفن کي که نه. نو محترم وروره، که چېرته ښځه مړه سوله او په نس کې بچی و، حیون ژوندی و، یدو طاربو پړتکې وهلې، معنا ښورېده. شق بطنها د ښځې نس دې وچیري، من الایسر له ښي طرف نه، ویخرج ولدها بچی دې راوباسي ترېنه، نوره ښځه دې دفن کي. خو دا هلته چې بچی ژوندی وي محترمه، که بچی م ورسره مړ سوی وي بیا به یې نه ترېنه راباسي. دغه خبر د دور المختار متن په 3 جلد کې سته ده وروره. حامل ماتت وولدها حی يد طارب شق بطنها من الایسر ويخرج ولدها. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالرؤف په نامه د پاکستان بلوچستان د ژوب ساحې نه پوښتنه کړې. د دغه ورور پوښتنه داسې ده چې یو هلک د بالغ سوی ده، خو هغه یو څو ورځې بیخي روزې په رمضان کې نیولي نه دي. دی وایي تنه قضایي به راوړي که کفاره ده ورباندې. نو محترمه وروره، دلته مسله داسې ده چې یو ماشوم له اول نه بیخي نیت نه ده کړی. ګوره دا کفاره په هغه چا راځي چې یو وارې بېګانه روزه نیولې وي، بېګا یې نیت کړی، سهار یې روزه نیولې، بیا یې وخوري، دغه سړي باندې قصدن یې وخوري، کفاره ورباندې لازمه ده. او که چېرته یو سړي نیت نه و کړی، بیخي روزه نه و نیولې، بس همداسې روزه وخوړله، بله ورځ بیخي نیت نه و کړی، په ده باندې تنا قضایي ده، کفاره نسته ده. الكفارة إنما تجب إذا نوى الصوم من الليل والصام ثم أفسد صومه بالأكل أو الشرب أو الجماع. أما إذا نوى كشانيتك ألا يصوم غدا ثم أكل وشرب بعد طلوع الفجر لا تجب عليه الكفارة. دغه سړي باندې محترمه کفاره نسته ده. الله پاک دې روغ جوړ لره، سره به د روزې قضایي راوړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مرتضی په نامه د پکتیا ولایت نه پوښتنه کړې ده. 2 پوښتنې کړي دي محترمه. موږ د ګروپ د قانون خلاف ده. یوه پوښتنه به درته جواب کوم، نور بیا وروسته هسې جوابوو. محترمه وروره، تا پوښتنه داسې کړې که یو څوک قرباني ته یو قرباني حیوان واخلي، ترې ورک سي، څه به کوي؟ نو محترمه، که دا سړی خان سړی وي، مالدار وي، یعنی قرباني پې واجب وي، مالک د نصاب وي، دی به بله اخلي. او که فقیر سړی قرباني پې واجب نه وي، قرباني یې ځان ته اخیستلې وله، بیا بله نسته ده پې باندې. دغه مسئله علامه برهان الدین مرغناني رحمه الله هدایې کې ذکر کړې و، ډېرو نورو حنفي فقهاو ذکر کړې ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور مولوي امیر خان متقي په نامه د لوګر ولایت نه پوښتنه کړې. د دغه ورور پوښتنه دا ده چې د زکات د نصاب او د قربانۍ د نصاب په اړه ښه خبر دا ده محترمه وروره. مونږ تیر کال چې په دې کوم مفصل بحث کړی، خادمینو ورو د نصاب تحقیق دغه ملګري ته راولېږئ، دی بې واوري د ځانه سره، او څومره وخت بعد انشاءالله بیا هم مونږ تحقیق کوو وروره، بیا به هم درته نشر کوو. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم سلام. یو ورور عبدالله په نامه له میدان وردګو ولایت نه پوښتنه کړې ده. دغه ورور پوښتنه داسې کړې ده چې یو چا نه مثلا کالدارې روپۍ قرض اخیستلي دي، اوس هغه روپۍ ډېرې ټیټې دي، څنګه به یې ورکوي؟ ما په دې مفصل بحث کړی ده محترمه. خادمینو ورونو دغه تحقیق د ملګري ته راولېږئ، نو دا د سره واوره وروره، انشاءالله تا پوښتنه به جواب سي پکې. الله پاک دې روغ جوړ لره.